د سرې میاشتې نړیوال خوځښت چې اصلي دنده یې د طبیعي او غیر طبیعي پیښو څخه د متضررو وګړو مرسته او همداراز د ټولنې بېوزله او متضرره وګړو سره د انسان پالنې په پار د لومړیو خدمتونو وړاندې کول دي. د سرې میاشتې نړیواله کمیټه په 1863 زېږدیز کال کې د هنري دونان او ورسره همغږو ملګرو له لوري رامنځته شوه. د سرې میاشتې نړیواله کمیټه یو خپلواکه غیر دولتي او په سیاسي ایدیولوژي او مذهبي لحاظ بېپرې بنسټ دی چې شعار یې د جګړې پر مهال ښېګڼه ده. یاده کمیټه د انسان پالنې موخې ته د رسېدنې لپاره بېلابېلو برخو لکه د مرستو رسونه، د ورک شویو کسانو موندنه، د جنګي اسیرانو څخه ملاتړ، د نړیوالو سازمانونو سره د اړیکو جوړول او د انساني حقوقو برخه کې کار کول دي. یادې کمیټې غړو د قیاسي دارالعلوم په انګړ کې د یوې غونډې په جوړولو سره د وګړو د حقوقو ملاتړ د اسلامي قوانینو په رڼا کې تر بحث لاندې ونیو. په لویدیځه حوزه کې د سرسري نړیوالې کمیټې مسؤلین وایي چې د اسلام د انسانانو د حقوقو څخه ملاتړ په خاطر بشپړ قوانین لري او په خبره یې دا حقونه باید د علماو په ملاتړ ټولې نړۍ ته ورسول شي. کمیته بین المللی صلیب سرخ به عنوان حامی حقوق بین الملل بشردوستانه بیشتر از 150 ساله که فعالیت میکنه و در رابطه با ترویج حقوق بین الملل بشردوستانه کار میکنه. وقتی ما صحبت از حقوق بین الملل بشردوستانه میکنیم دقیقاً حمایت از اسیرای جنگی، حمایت از زخمی ها، حمایت از کسانی که به نوعی در رابطه با جنگ صدمه میبینند یا قربانی جنگ هستند مطرح است. بنابراین پیام رساندن پیام هایی که کمک میکنه برای حمایت از قربانیان جنگ وظیفه کمیته بین المللی صلیب سرخ است تا این پیام ها رو به نوعی برسانه. ای که چرا ما با علمای دینی و مدرسه‌ای که مدارس دینی و دارالعلوم صحبت میکنیم، ما بدین باوریم که ریشه حقوق بین الملل بشردوستانه در دین مقدس اسلام هست. پس چرا ما نیم این به نوعی از دیدگاه دین مقدس اسلام بررسی نکنیم؟